سلامونه دوستانو، نن به دا زده کړو چې څنګه کولی سو په MS Word کې د پاسپورت عکس جوړولو اسانه طریقه زده کړو. یعنې څنګه کولی سو چې د پاسپورت عکس اماده کړو. نو اول راځو انزرټ ته. په انزرټ کې دلته پیکچر ته راځو. که چیرې ستا سره عکس موجود وي نو هغه عکس دلته انتخاب. هر عکس چې هغه عکس انتخابوي. پر مثال زه دغه یو عکس انتخابوم، وروسته دلته دا انزرټ کومه. د دې سایز خو غټ دی، دا دلته انتخابوم. کرپ باندې کلیک کومه، وروسته دا د لوړې ساحې څخه هم کرپ کومه او د دې ساحې څخه هم هغه کوم مشخصه ساحه چې مثال مخ او اوږې د مخ کاسه پر مثال دا د پاسپورت عکس اصول دي چې مثال دونه باید آماده وي. د دې اوږې پر مثال زه انتخابوم، وروسته پر کرپ باندې کلیک کوم، هغه اضافه ساحه یې ورڅخه لیرې کومه. وروسته دلته راځم ورډ وارپ ټکسټ کې دلته راځم ان فرونټ اف ټکسټ دا انتخابومه. وروسته که چیرې بارډر ورکوئ نو یو بارډر دلته ورته انتخابوم تور رنګ، او وروسته دلته سایز یې ورته انتخابوو. که چیرې دلته سایز یې چیرې په سانتي متر کې و نو 4.5 لوړوالی ورته انتخابوو، او پلنوالی یا بردروالی چې دی هغه 3.5. او که چیرې په انچ کې وه نو لوړوالی 1.8 تقریبا او بردروالی چې دی 1.8 انتخابوو. نو زه دلته راځم لوړوالی ورته انتخابوم چې مثال 1.8 او بردروالی ورته انتخابوم 1.8. دا انتخابوو، انټر کوئ. دغه موږ ته د پاسپورت سایز اندازه په لاس راغله. اوس مثال که چیرې ستاسو څخه 8 دانې غواړي یا مثال 12 دانې هر څومره چې نو دا به دلته په کنټرول باندې به کلیک کوئ، وروسته په موس ته به فشار ورکوئ، دا دلته ډراګ کوئ، پرېږدئ چې مثال هر څومره پکار وي هغونه بیا دلته ایږدئ. یعنې داسې دې ته بیا اړتیا نشته چې مثال د هر یو تنظیمات جلا جلا وکئ. یو دانه وکئ نو هغه دلته ټول څه کولی سئ انتخابولی سئ. ټول کنټرول بټن باندې کلیک نه سئ، ټوله دا څه کوئ انتخابوئ، وروسته دا لاندې ډراګ کوئ. که چیرې مثال نور پکار وي بیا لاندې دا پرېږدئ. که چیرې مو نور پکار وي بیا لاندې دا څه کوئ پرېږدئ. د عکس سایز یا هم پاسپورت عکسونه موږ سره څه سوله اماده سوله. که چیرې دوستانو ویډیو مو خوښه سوې وي ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او تر نورو پورې ورسوئ. مننه.